دوستانو هغه کوم درې وختونه دي په کوم کې چې ښځه ډېره ګرمۍ او غواړي چې د خپل خاوند سره کوروالی وکړي او د کوروالی نه خوند او مزه واخلي. که ستاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دي کوم چې تاسو ماشومانو فیملي سره نشئ کتلی. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کله وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او د غنټې نښان هم ووایئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو نمبر 1 هغه وخت وي په کوم کې چې ښځه ډېره زیاته غواړي چې د خپل خاوند سره کوروالی وکړي، کله چې د هغې خاوند په مسافري کې او هغه د مسافرۍ نه راشي. نو په دا دورنیه کې ښځه زر تر زره غواړي د خاوند سره کوروالی وکړي او دغه وخت وي چې ښځه ډېره په جوش کې وي. دویم هغه وخت وي دوستانو کله چې زنانه باندې بیماری راشي، یعنی هض بیماری پې راشي، نو په دغه دورنیه کې هم ښځه غواړي چې زه به کله لامم او خپل خاوند سره به کوروالی کوم. دریم هغه وخت وي کوم کې چې ښځه ډېره زیاته کوروالی ته خوشحالېږي، کله چې د ښځې بچي وشي او هغه په 40 کې وي او 40 نه پس هغه ولامي، نو په دورنیه کې هم ښځه ډېره زیاته کوروالی ته خوشحالېږي، ځکه چې 40 ورځې هغې کوروالی نه وي کړی. نو دغه وخت هم ښځه ډېره په جوش او اکسایټډ وي کوروالی ته. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله به امان.